نو موږ به د جهنم بعضې احوال بیان کو د جهنم د اوره د تذکیر دپاره چې دا غفلت ختم شي. قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. اے مسلمانانو اے مؤمنانو دا خپل ځانونه او دا خپل بچي د اور نه بچ کړئ. امام قرطبي رحمه الله لیکلي دی وایي څنګه بچ کړئ؟ وایي بتعلیم الکتاب والسنه د قرآن کریم او د احادیثو تعلیم ورته چې د جهنم نه بچ شئ. نارن اور دی دلته اور نکره ویوه مفسرین ذکر کوي چې د جهنم د اور یو دوه خاصیت دي. یو دا دی وقودها الناس والحجاره. په جهنم کې دوه قسمه شیونه سوځي. یو هغه انسانان دي او دویم ګټې دي. د دنیا د اور په شان نه دی چې په دنیا په اور کې هغه لرګي سوځي وغیره، ولیکن د جهنم په اور کې ګټې سوځي او انسانان. او بیا دا ګټې همداسې دي. امام ابن کثیر رحمه الله لیکلي دي و جهنم کې به څه رقم ګټې سوځي. و یو قسم کاڼی دی کبریت ورته ویلی کېږي، کبریته دا به جهنم کې سوځي. او بیا هغه د کبریت د کاڼي یو درې صفتونه ذکر کړي دي. یو دا دی کبریت کاڼي کې صفت دا دی چې دا ډېر بدبویه دی چې د جهنم کې دا کم کاڼی سوځي. او دویم دا دی چې د انسان د بدن پسې زر نه خلي. او دریم دا دی چې اور ډېر زر سره مانا بالکل راحت په جهنم کې نشته دی. د جهنم په اور کې به دا کاڼي سوځي. او بیا داسې وایي د جهنم دا څوکیداران چې دي علیها ملائکة غلاظ شداد. په دې جهنم باندې داسې ملائک مقرر دي چې خبرې هم ډېرې سختې دي او دا ګزارونه هم ډېر سخت دي. په جهنم چې کومې ملائکې مقرر دي رشوت نه اخلي. هغه لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. د الله نافرماني نه کوي. څه چې ورته الله حکم وکړي په سپک باندې ملائک هغه عمل کوي. او بیا قرآن کریم کې الله داسې وایي سورة الليل کې الله وایي فانذرتکم نارا تلظى. ای خلکو د هغه اور نه تاسو له یېره در کومه چې هغه ګوره لمبې وایي لمبې. او بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي انها ترمي بشرر كالقصر. جهنم کې داسې سکروټې دي او داسې سکروټې باندې ایشتل کوي دا جهنم کالقصر لکه غټ غټ بلډنګونه داسې سکروټې دي په دې جهنم کې. نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي لهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. کله چې جهنمین د جهنم ته ورولېږي د جهنمینو د لاندې به د پاسه هم د جهنم سم لوګي جوړ کړي دي اوره او لاندې به هم لوګي جوړ کړي. نو د دې اور نه اېرېدل پکار دی چې د سړی د دې اور نه وېرېږي.